السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک، مسنجر او واتساپ په بیک ګراونډ باندې داسې ښکلی انځور ولګوو. دا تاسو ته ښکاري. زه راځم خپل واتساپ ته، مسنجر خو تاسو وکته. زه راځم خپل واتساپ ته. په واتساپ کې هم دا انځور لګېدلی دی او په فیسبوک کې هم دا لګېدلی دی. دا تاسو ته ښکاري. دا طریقه به زه تاسو ته په همدې ویډیو کې دروښیم. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ. همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. نو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به تاسو یو کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دې په سرچینګ کې به تاسو ولیکئ چې ډیزاینر ټولز. کله چې مو دا تاسو سرچ کړئ نو دغه لومړی اپلیکیشن تاسو ته راځي چې 1.3 MB سایز لري، یعنې پوره 1.5 MB سایز هم نه لري. یو ډېر کوچنی اپلیکیشن دی. دا به تاسو انسټال کړئ. نو زه به هم انسټال کړم. نو دا د دې اپلیکیشن موږ ته انسټال شو. زه به دا اوپن کړم. کله چې دا تاسو اوپن کړئ نو د دې شکل تاسو دا ډول راخلاصیږي. نو دغه اپشن تاسو ته ښکاري میک اپ. نو دغه اپشن به تاسو آن کړئ. کله چې دا اپشن تاسو آن کړئ نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي او دې ځای کې تاسو ته وایي چې ډیزاینر ټولز اپلیکیشن ته تاسو دلته فارمیجر ورکړئ. دا به تاسو الاو کړئ او تاسو به بیک راشئ او دلته له تاسو څخه دوه انځورونه غواړي، یو پورټریټ او یو لینډسکیپ. نو په دې ځای کې به دواړه انځورونه تاسو ورکړئ په دغه رقم باندې. نو زه به راشم او لومړی ورته پورټریټ انځور راواخلم. را به شم زه خپل موبایل ته او ښکته به زه دې فولډر ته راشم. په دې کې دغه انځور تاسو ته ښکاري، دا پورټریټ دی. زه په همدې باندې کلیک وکړم او دا تاسو ته ښکاري چې دا له موږ سره انتخاب شو. اوس به تاسو راشئ لینډسکیپ ته او په دې کې دغه انځور به زه ورته راواخلم. نو دغه دواړه انځورونه له موږ سره انتخاب شو. نو ښکته دغه تاسو ته ښکاري. په دې کې تاسو ته وایي تاسو د دغو انځورونو رنګ کمزوری کولی او روښانه کولی شئ. نو زه دا کرښه دلې بیا یم. تاسو ته ښکاري چې دغه انځور اوس موږ ته روښانه شو. زه بیرته واپس راولم. دلته تاسو ته ښکاري چې زموږ د انځور رنګ کمزوری شو. نو دا تاسو د خپلې خوښې مطابق جوړ کړئ. زه به دا 50% کړم. دلته تاسو ته لیکلي هم دي دغه 50% ما انتخاب کړ. زه له دې اپلیکیشن څخه وځم او زه راځم مسنجر ته. تاسو چې اوس هر یو اپلیکیشن راخلاصوئ د دې په بیک ګراونډ باندې به دغه انځور لګېدلی وي. دا تاسو ته ښکاري. زه راځم خپل واتساپ ته او دا تاسو ته ښکاري. په دې کې دغه بیک ګراونډ انځور اوس موږ ته لګېدلی دی او زه راخلاصوم خپل فیسبوک. نو دلته تاسو ته ښکاري چې په مسنجر، واتساپ او فیسبوک باندې دغه بیک ګراونډ انځور لګېدلی دی. نو دغه انځور تاسو روښانه کولی او کمزوری کولی هم شئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د فیسبوک، مسنجر او واتساپ په بیک ګراونډ باندې د خپلې خوښې انځور ولګوئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلي ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.